بی‌شرفانو. هغوی زمونږ په عسکرو برید کوي. موږ باید له هغې پوستې نه دفاع وکړو. هلته زما د دوو ډلو عسکرو ژوند لږ وخت سره مخ دی. موږ ډزې نشو کولی ډګرواله، دا امکان نه لري. دلته شه. له دې وروسته به هېڅوک زموږ مخه ونه شي نیولی. صبر وکړئ، لږ پاتې. هغوی یوازې زما مخې ته یو جګړن راولې، که نه نو زه خو یوې اردو ته په تمه. اصل کې موږ هم ستا په څېر له خرچو کسانو سره هېڅ خبرې نه کوو، خو د دې کار لپاره چې بېګناه خلک ونه وژني. زه راغلم. ولې راغلې؟ څه غواړې؟ کسان دې له پوستې نه لرې کړم. ښه، هغوی ښه. زه ډېر ښه پوهېږم چې هغه کسان ستا له قوم نه دي. هغوی له هغه ځای نه لرې کړه، که نه نو هر څوک به زیان وویني. په دې چې پوهېږه چې هغه کسان زما له قوم نه دي، نو په دې به هم پوهېږه چې موږ څه غواړو. تورکان باید له دې ځای نه لاړ شي. داسې یو کار نه کېږي. باید لاړ شي جګړنه. دلته نه زه او نه زما خلک غواړي چې تاسې وویني. دا غوښتنه ته کوې او یا که چا چې ستا لکۍ تاو کړې ده هغه یې کوي. ته غواړې څه ووایې؟ زه چې څه غواړم ووایم بیخي واضح ده. د دې کار لپاره دې څو روپۍ اخیستې؟ ته یې په څو روپیو اخیستی یې؟ خپل حد دې وپېژنه عسکره. هېڅوک یو ترک عسکر ته حد نشي پېژندلی هاشمه. بیا ستا په څېر یو خرڅ شوی رذیل او بې شرف خو هېڅ کله. بس دی. بس نه دی هاشمه. که چېرته تا ځان په هغوی نوی خرڅ کړی نو د دې د نړېدلو لامل نشوې ګرځېدلی. د یو څو پیسو لپاره دی، د یو موټی سرو زرو لپاره، د یو څو ټانکره پټرول لپاره دی، د خدای جومات، د خدای کور دې وران کړ. اوس نو وایي چې ترک عسکر دې له دې ځای نه لاړ شي. زه هېڅ ستاسې پروا نه لرم جګړنه. هغه جومات ستاسې جومات و، ستاسې اړوند هر څه چې دي، تر څو چې تاسې نه یې تللي، زه د هغو ورانولو ته دوام ورکوم. ټول ترکان به له دې ځای نه لاړ شي، ورک شي، څنګه چې ستاسو نیکونه تللي. فخرالدین پاشا، مصطفی کمال، څنګه چې هغوی تللي دي، تاسې به هم لاړ شئ. آن زه له دې ځای نه ستا مړی لېږم جګړنه. کله چې د هغوی نوم په خوله اخلي باید خوله دې ومینځي. هیڅوک حرکت ونه کړي. کینئ. په خپل ځایونو کې کینئ. شاته لاړ شئ. کینئ. شاته لاړ شئ. ټول شاته لاړ شئ.
مشر ما مړ شو. څوک یې پر ځای کینی؟ څوک یې پر ځای کینی؟ زه. خالد. لکه کانه مې ورسته ذکر. ته هم د ده په څېر فکر لرې؟ که داسې وي چې خپل حساب همدلته همدا اوس یو طرفه کو. همداسې؟ نه، ما درته مخکې هم وویل خو زما خبرې ونه منله. د دې لپاره چې په سیمه کې حالات ارام شي جګړه نه، څه مې چې له وسې پوره وي هغه کوم. هغه بیرغ له دې خاورې سره امانت دی، که نور هیڅ نه وي زه ترې په سمه توګه ساتنه کوم. کاکا د چا موږ ته لمسولی و؟ زه هغه کس پیژنم. لومړی باید د پوستینه هغه کسان لرې کې خالده. اندېښنه مه کوئ جګړنه، څه مې چې له وسې پوره وي کوم یې. وبه ګورو خالده. بیا سره وینو جګړنه.
ښیم. جګړن بزوکم تورنه خیرت دی تاسې دلته څه کوئ؟ موږ د چایر ته پاله نږدې پوستې نه راغلي یو. موږ دلته جګړن حیدر راولېږلو. جګړن صاحب حیدر په خپل کار پوهیږي. که کار مو خلاص شوی وي چې لاړ شو جګړن صاحب. سمه ده تورنه زو سیفو امر وکړئ جګړن صاحب. ته نور کارونه خلاص کا بیا به اړیکه نیسه. امرم پر ځای کېږي. یوه شیبه جګړن صاحب. جګړن حیدر یو بله غوښتنه هم درلودله. څه ده؟ دویم بریدمنه چې دلته د چا سیوری چلیږي ټول دې پوه شي. راځه چې زه ته ای د شین آسمان سپین او سرخ ښایسته زما د خور د نویتوب جامې زما د شهید وروستی څادر زما ځلېدلې راپانده بیان ما ستا داستان لوستلی زه ستا داستان لیکم څوک چې تا ته زما په سترګو ونه ګوري زه د هغه خبر وباسم هغه مرغه چې تا ته سلام ونه چوي زه د هغه ځاله ورانه بیرته راګرځو چیرته چې ته راپیږې هلته نه ډار شته نه وهم تر سیورې لاندې دی ماته هم ځای راکړه که سهار نشي که ورځ نشي نو څه کېږي د هېواد لپاره د سپوږمۍ ستوري رڼا بسنه کوي په کومه ورځ چې موږ د جنګ لپاره له واورو ډک غرونو ته ځو ستا ګرمي موږ ګرموي کله چې له غرونو نه دښتو ته ښکته کېږو ستا سیوري پناه راکوي ای اوس نو ته آزاد یې په شمال کې راپیږې د سولې کوتره یې د جنگ باز یې په جګو ځایونو کې ګلان غوړوي ستا لاندې پیدا شوی ستا لاندې به مړ کېږم تاریخ مې شرف مې شعر مې هر څه مې د ځمکې پر مخ ځمکه خوښه کړه چېرته چې غواړې ورم ووایه زه به دې همالته وځړم اورم
ښه دا کار څنګه وشو هغه خو د قوم مشر و همداسې نه ده د هغه دروازې په خولې کې څومره کسان وو کله چې هغه مړ کېده دا کسان چېرته وو سمه ده لعنت دې وي اشکارو آشم مړ کړی بهیره دا کار داسې نه کېږي نور نو خپل کار موږ په خپله کوو که هغوی ته صبر وکړو ډېر ناوخته کېږي دویم پړاو ته ننوځو ماښام 8 بجې هماته نږدې په پخوانۍ ډیپو کې سره وینو زه ستاسې د ټولو پوښتنو ځوابونه درکوم جګړن صاحب د قوم نوای مشر خالد ماښام ته له هغه سره وینم چې فکر کوم چې د هغه لورنس په اړه په لومړي ځل دقیق معلومات ترلاسه کوم انشاءالله جګړن صاحب انشاءالله ډګروال صاحب جګړن بزوکیل اورم جګړنه ډګروال صاحب هاشم ته قناعت ورنه شو کړی ومه واژه ډېر ښه خپل اساسای ولیدله ډګروال صاحب ښه ده اوس حالت څنګه دی ډګروال صاحب د قوم نوای مشر خالد د هاشم وراره منطقي او سلیم عقل لرونکی ځوان دی ژمنه یې وکړه چې د پوستې له شاوخوا نه کسان لرې کوي او د قوم نورو مشرانو ته د حالت په اړه معلومات ورکوي آخر هم موږ اوس د پوستې خواته روان یو ډګروال صاحب کله چې حالت تر کنټرول لاندې راغی بیا تاسې ته خبر درکوم ډګروال صاحب همدارنګه هغه خالد دا چې کاکا یې له چا سره معامله کړې ده د پوره معلوماتو د راکولو په اړه په یو نوټ کې پیغام راورسوه ماښام ته د هوما په سیمه کې په یو ډیپو کې له نږدې سره وینم دا ښه خبر دی جګړن یعنې دا چې د دې پیښو تر شا ده لورنس لاس دی په دې پوهېږو خو لږ تر لږه هغه ته د رسېدو په برخه کې به یو ثبوت لاسته راوړو هو ډګروال صاحب سمه ده جګړن د دې لپاره چې دا یوه لومه وي ډېر پام کوئ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب کوپوزا دا څه معنا لري ها یو ترک عسکر د قوم مشر وشي کوپوزا د دې ځواب څنګه ورکول کېږي په دې اړه څوک فکر نه کوي تاسو ته امر نه وشوي جنرال صاحب جګړن بزرګ ډېره هڅه کړې چې هغه ته قناعت ورکړي خو کله چې هشم ویلي چې زه خپل کسان له دې ځای نه لرې کوم کوپوزا د بهرنیو چارو وزارت له ما پوښتنه کوي په یو سخت حالت کې یو د پوستې حالت څنګه دی د هاشم پر ځای چې د هغه وراره ناس د هغه ژمنه کړې ده چې کسان د پوستې له شاوخوا نه لرې کوي زه اوس له هغوی نه د خبر په تمه یم سمه ده زه د هغه هاشم په اړه یو پوره راپور غواړم زه د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کوم د ستونزو د حل لپاره چې هر څه ته اړتیا وکوي امرم پر ځای کېږي ته بیا دلته نه یې الیاسا اوف سعادت وروره عایشه یوه پوښتنه مې کوله څه خبره ده هغه الیاس اړیکه مې ورسره نه ټینګېږي هغه په عملیاتو کې دی اغلې عایشه که داسې کومه خبره هم وي زه یې تا ته نشم ویلی پوهېږم خو همدارنګه تاسې دا خبره څه وخت جنرال صاحب کوتان ته کوئ تېرې ورځې له ما نه پوښتنه وکړه ویې ویل چې په غرني کور کې الیاس څه کول سمه ده تا ورته څه وویل یوه خبره مې ورته جوړه کړه خو زما هیڅ نه خوښېږي چې زه جنرال صاحب ته دروغ ووایم عایشې رښتیا وایې سعادت وروره مننه کوم ته هم د فشار لاندې راولو بخښنه غواړم مهمه نه ده خو له الیاس سره خبرې وکړه دا مسله حل کړئ سمه ده د خدای په امان د خدای په امان
یو ځل بیا خپل بخت ازمایم هله وهیله کوم شاته لاړ شئ تاسو ته وایم شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ کمقلانو ای لاړ شئ ورک شئ په اصل کې داسې لاړ شئ ورک شئ سرکار باید له دې ځای نه لاړ شي لا حول ولا قوة الا بالله له دې ځای نه لاړ شئ ورک شئ تاسو ولې په خبره نه پوهېږئ ها توبه توبه راځي له لاس دې ښکته که که نه نو درته ماته وم بې شرفه شاته لاړ شئ سپږانو شاته شئ بې شرفانو تاسو وایم شاته شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ تاسې لاړ شئ قومندانه ګرانه ټلیفون ته دې زنګ دې ځواب نه ورکوي نه دویم بریدمنه اوس وخت نه دی وروسته بیا ګورم خوښه دی زه باید له ده سره عادت شم سمه ده هو زه تاسو ته غوږ یم پوه شوم سمه ده ژوندی اوسئ ډګروال صاحب په سیمه کې د نورو حالاتو په اړه وروستی راپور موږ ته رالیږي سمه ده دویم بریدمنې ډګروال صاحب تاسو ته مې قهوه راوړه د میز په سر یې کېده دوهانه امر په ځای کېږي ډګروال صاحب جانره د حرکت په مرکز کې حالت بیا کړکېچن دي حالت ډېر کړکېچن دي قسم کوم د اعصاب خرابۍ له امله د ټولو رنګونه خړ شوي څه وایې خدای دې له ټولو سره مرسته وکړي وروره امین د اتلانو ډله هم نشته هرومرو کوم څه شوي ګوره زه یې درته وایم او ګوره جانره کله چې داسې کېږي قسم کوم چې زړه مې ډېر زیات تنګېږي ډېر زیات تنګېږي سمه ده وروره راموسه چای درته درکم وګوره تازه چای دی تازه تازه راکه یو پیاله راکه چې ویسکم چې طبیعت مې ښه شي ژوندی اوسې وروره درودې شه وروره دوهان وروره هغه وایم زموږ سیالۍ څنګه شوه څه وخت یې ترسره کوو هلکان یې پوښتنه کوي خدای دې تا ته هدایت وکړي جانره درته وایم چې حالت کړکېچن دی ته د سیالۍ پوښتنه کوي ته څومره بې پروا هلک شوې ته څومره عجیبه هلک شوې جانره سمه ده وروره رښتیا وایې دا خبره مې یو ناڅاپه ذهن ته راغله پوښتنه مې وکړه پوښتنه مه کوه وروره سمه ده موږ دلته د مهمې مسلې په اړه خبرې کوو سیالۍ یادوي یو وخت به سیالۍ هرومرو ترسره کوو دعا وکړه چې حالت سم شي وروره که نه نو بیا خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي امین وروره شاته لاړ شئ تاسو وایم شاته لاړ شئ لاړ شئ ورک شئ ورک شئ وایم هی سیسې به راځئ شاته لاړ شئ جګړن صاحب جګړن خان دوی پسې کړي دي انشاءالله چې یوې پایلې ته به رسېدلي دي که نه نو زه یې ډېر نشم شاته شئ دوی ټول همدلته ولم سمه ده جګړن صاحب ارام اوسئ لاله لرې شئ شاته لاړ شئ شاته لاړ شئ شاته شئ ولما شاته لاړ شئ ولما له سهار رئیسي سرزوري کوي قسم کوو چې بیا مو ولم شاته شه شاته لاړ شئ لرې شه لرې لاړ شئ تاسو ته وایم لرې لاړ شئ لرې لاړ شئ سپږانو لرې شئ راغله علي موټر راغی ملګرو ضمیره لرې شئ دروازه خلاصه کړئ جګړن صاحب دوی راځي لرې شئ لاره خوښه کړئ دروازه خلاصه کړئ جګړن صاحب دوی راځي هلئ لرې شئ دې خواته شئ لرې شئ غاړې ته شئ لاره پرېږدئ لرې شئ سپږانو لرې شئ لرې شئ
جګړن صاحب شکر دی راغله. هو لرې شئ ملګرو، لاره پرېږدئ، لرې شئ، لرې شئ، له دې ځای نه ورک شئ. ژوندی اوسئ حیدره. په خیر راغلی ملګري. ښه نو څه مو وکړل؟ هاشم خپل عمر تاسې ته وبخښه. څه وایي؟ دا کار څنګه وشو؟ جزئیات یې به وروسته درته وایم. د دې قوم نوی مشر خالد د هاشم وراره دی. لږ وروسته زنګ وهي، ویې ویل چې دا خلک خوره کوم به ګورو. بله څه مړ شو؟ څوک مړ شو؟ سمه ده سمه ده ملګرو، وایي چې هاشم مړ شوی، هاشم مړ شوی. خواره شئ، هلی سر کوئ، خواره شئ. هلی ملګرو، هلی راځئ راځئ، هلی ځئ نو له دې ځایه ورک شئ. هلی هلی ځئ نور ځئ، ورک شئ ورک شئ ورک شئ. هلی ځئ، هلی ملګرو، هلی راځئ. جګړن صاحب خواره شول، خالد خپله ژمنه پوره کړه. همداسې ښکاري چېرته، همداسې ښکاري. په هر حال انشاءالله چې د آباد خوب به هم پای ته ورسېږي. انشاءالله. هله ورک شئ، ځئ له دې ځایه لاړ شئ. ډګر ونیسئ. ملګري دا ډزې له کوم ځای نه شوې؟ سالچوکه څوک ډزې کوي؟ ته یې وینې زمریه؟ د لویدیځ لورې له غونډۍ نه ډزې کوي جګړن. جګړن صاحب دا د تیزو نښانو ویشتونکو ډزې دي. سالچوکه کسان یې په ډاګه کولی شئ؟ څوک ډزې کوي؟ سالچوکه هغوی وولم. ځواب منفي دی جګړن صاحب، ځانونه یې ډېر ښه پټ کړي، زه یې نشم لیدلی جګړن صاحب. ډزې بندې شوې ملګرو. په احتیاط سره ووځئ ملګرو. جګړن صاحب موږ ټپیان لرو. نه جګړنه، ګڼه ګوڼه یې په نښه کړې. داسې ډزې وکړې. ګورئ موږ ډزې نه دي کړي. ملکیان مو وویشتل، له دې ځای نه ټول تلل. تاسې قاتلان یې قاتلان. ته خبره نه پوهېږې که څنګه؟ موږ ډزې نه دي کړي. کړې مو دي، ګڼ شمېر ملکیان مو ووژل. موږ هیڅ ډول ډزې نه دي کړي. موږ دلته تاسې نه غواړو قومندانه پوه شوې. ګوره وروره زه څه وایم، که همداسې دوام ورکئ نور ټپیان به مو هم مړه شي. ګورئ موږ ډزې نه دي کړي، موږ پرېږدئ چې مرسته وکړو. موږ ستاسو هېڅ هم نه غواړو جګړنه. ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ که همداسې دوام ورکئ دا څه وایي؟ ډېر ټپیان به مو مړه کېږي. پرېږدئ چې موږ خپل کار وکړو، مرسته مو وکړو. هغلته به مشوره وکړو. شیردم، الیاسا هله ټپیان وګورئ. امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب. امرم پر ځای کېږي. امرم پر ځای کېږي. حالا باتوره امر وکړئ جګړن. اطلافي عسکرو ډله واخله، کوم ځای نه چې بریدو شو هغه ځای وګورئ، کېدای شي چې څه مو لاسته درشي. امرم پر ځای کېږي. سنجره ډله راټوله که هله. هلئ راځئ ملګرو. جګړن صاحب سرحدي غونډ ته خبر ورکړه چې یوه مرسته کوونکې روغتیایي ډله راولېږي. هله سمه ده جګړنه. بوزوک ملګري دا هیڅ ښه کار ونه شو. همداسې ده حیدره، هېڅ ښه ونه شو. ملګریا که د دې کار تر شا همدا هغه رضي لابرنس لاس نه و، نو زما نوم دیم چالاک حیدر دی. بیخي همداسې ده حیدره، بیخي همداسې. د هاشم پلان چې ناکام شو، دا لاره یې ونیوله. ډګر بلکوپوز چې له دې نه خبر شي ډېر به په غوسه شي.
ډګروال صاحب جګړن کان دی جګړه نه څه مو وکړل د پوستې له شاوخوا نه خلک لاړل له باده مرغه ډګروال صاحب کله چې خلک خواره کېدل تیزونه خان میشونکو برید وکړه ځینې کسان مړه او ټپیان شول تیزونه خان ویشتونکو هغوی له کوم ځای نه را پیدا شول موږ خپله هڅه کوو چې پوه شو هغوی څوک و ډګروال صاحب دا هیڅ ښه کار ونه شو پوهېږم ډګروال صاحب خو د باندې کسان چې چالان سولي ډګروال صاحب د برید امر چټه کړی دواړه یو کس دي لاورنس بیخي همداسې ده ډګروال صاحب بیرته راګرځو موږ ډګروال صاحب موږ د هغه د شکل او پیژند کارت په اړه هیڅ معلومات نه لرو په دې اړه څېړنې او پلټنې دوام لري جګړه تاسې لومړی نښان ویشتونکي ونیسئ او په سیمه کې زر تر زره ارامي راولئ جګړه امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب له همدې قوم نه دی خو په دې کارونو کې ډېر غرض نه کوي جګړه موضوع څه ده دا ماما فکر کوي چې هغه کسان موږ وژلي دي جګړن بزرګ په لنډه توګه یې وایم دا پیښې موږ پورې اړه نه لري ګوره جګړنه زه له پیل نه ستاسې په وړاندې د دې کار مخالف وم د جومات د نړولو مخالف وم خو کله چې خبر شوم دومره کسان ستاسې د پوستې په مخ کې وژل شوي په منډه راغلم ګورئ بیا یې درته وایم موږ په دې کسانو ډزې نه دي کړي دا چې چا کړي لږ تر لږه موږ هم ستاسې په اندازه اندېښمن یو موږ ته وخت راکړئ چې لاړ شو د پیښې عملین پیدا کړو بل تر هغه وخته ستاسې د ټپیانو د ښه کېدو لپاره څه مو چې له وسې پوره وي هغه کوو دا کسان دې ژوندي وي زما خبره مني جګړه که چېرته تاسې د دې پیښې عاملین پیدا نه کړئ زه یې مخه نشم نیولی ډېره وینه به تویه شي جګړه نه موږ هغوی پیدا کوو زه هم تر سبا سهاره پورې څه مې چې له وسې پوره وي کوم سمه ده سمه ده هله مخکې شئ هله توبه حیدره اورم که موږ زر تر زره یو څه وکړو ښه به همداسې ده دلته کار بیخي ګډوډ شو ملګري جګړه رسا کوونکې ډله له وسایلو سره راځي هو جګړه دلته په یو ځای کې یوه لویه کېږدۍ ودرول سمه ده داسې به له ټپیانو سره ښه مرسته وشو سمه ده جګړه راځه ګرانې ګوګ چې لورې ته له بازار نه راغلې هو همداسې د سلوات وروړي ګرانې ډېره زیاته مننه زما د زوی کلیزه د سلوات وروړي په کور کې هسې نم څه نه و پاتې د چمتووالي لپاره مې ځینې شیان واخیستل ښه دې وکړل وایم چې کیک په کور کې پوخ کم څنګه همدارنګه اسرا به هم له ما سره مرسته وکړي که نه البته چې کوم یې موږ په لیلیه کې داسې کارونه نه کوو زما لپاره به هم یو تغییر وي سمه ده البته چې وي به راځه ګرانه راځه چې دننه لاړ شو راځه زما ګرانه ترورې ته دې لاړ شه ګرانه خور دې راغلې وګوره خور دې راغلې سلام ودې لیده راځه زه تېره شه اسره راغلو لورې راغلو بخیر راغلې لورې سلام سړه دې وشوه زه پخله دوی ته وړم زر بېرته راځم سلوا خورې د پښو په سر مه ودرېږه راځه کښېنه که نه ستړې شوې سړه دې وشول ها راځه ګرانه وګوره موټر دې هم دلته دی ګوګچې لورې حیدر ته دې زنګ ووهه نه مورجانې تر اوسه مې زنګ نه دی وهلی لورې ګورو چې هغوی کولی شي چې راشي ته به اوس ډېر چمتووالی ونیسې زه ورته یو ځل زنګ ووهم
ښه ده هله زنګ ووهه صبر مه کوه زنګ ووهه خورې راځه دلته راشه وګوره راځه کور ښایسته کو ګوګ چې ترورې البته چې ښایسته کوي یې زه نه پوهېدم چې د کان کلیزه ده ځکه مې ډالۍ نه ده اخیستې خیر دی لور جانې ته په خپله ډالۍ یې که نه هسې نه هم مونږ کیک پخوو اسرا جانې ډالۍ ته څه اړتیا ده ها وګوره راځه ګوګچا حالا نو کیشه بله ګوګچې ښایي ګرانې ها زوی مې ښه دی د بوسکورت کورنۍ ښه ده مور مې ښه ده هایداره صبر وکړه مه وارخطا کېږه موږ ټول ښه یو ښه ده د بوسکورت کورنۍ چې ښه ده نو ستونزه نشته څه خبره ده مېرمنې کله چې زه په دنده کې اوسم ته ماته زنګ نه وهې اوهو ته رښتیا وایې هایداره وخت لرې هایداره هو ګرانې وخت لرم ووایه سبا ته زموږ د زوی کلیزه ده ګرانه زما د زمري زوی کلیزه ده او زه دلته یم اوس نو موږ د سبا لپاره ډېر چمتووالی نیسو ته راتللی شې که نه هغه ملګرې یعنې مېرمنې زه دې ورځې ته ډېر په تماشه ویم د پیدا کېدو په وخت کې نه هم د کلیزې په ورځ کې په ځان کې نه اوسېږم یعنې انشاءالله کارونه مې خلاصوم درسم ګوګچې یا هم زه نه مونږ ټول درځو خو زما خېټور ملګري نه مړېږي او غټ کیک ورته پوخ کړه هو غټ سمه ده ګرانې سمه ده ته اندېښنه مه کوه موږ هر څه تیاروو بس نه کوي چې ته راشې ګرانه سمه ده زه نو د خدای په امان مېرمنې راځي پاسېږو ان ټوله ډله یې زموږ کور ته داسې چې د نو څه ته ناست یو هله زر کوئ چمتووالی پیلوو هله راځه چې ځو